سلامونه نیکی هیله او احترامات ستاسو ورو ستاسو ملګری زبیر ارمانی یم د یو نوي ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو ستاسو ډیره مننه، یو جهان مننه ستاسو د وجې او ستاسو د مینې د وجې زما سبسکرایبر برابر شوي د خیره. واچ ټایم لږ کم دی ملګرو، ویډیو سکیپ کوئ، ما ویډیو پوره ګورئ، ملګرو سره شیر کوئ، لږ کمنټ او شیر دا ضرور کوئ. دا ستاسو د طرفه یو مینه ده، یو ډاډګیرنه ده چې مونږ تاسو له په مصروفه وخت کې ټایم وباسو، تاسو له ویډیو جوړو، نو زمونږ هم حق دی چې تاسو لایک کمنټ او شیر ضرور وکړئ. ملګرو سره ویډیو شریک کړئ. د یو ملګري فرمایش دی ایمل خان وایي چې نگار ملنګ چې کوم سونګز ویلې د خنجر بڼو سره بسکې، نو دا ما ته په سلو موشن کې ریکارډ کړه، نو مننه به وي. نو دا چې کم هغه ویلې دی ما خو آزاد کټنه ورته غږو، خو هغه لږ اوچت ویلې دی، نو مذهب وکړي. نو هغه چې د کم زګینه ویلې دی او کم پیسونه ورسره ظفر فاروق غږولي دي په هارمونیم، نوم حق اوریجنل پیسو او یو انترا ستایي او پیس، دا د هغه د ټریک سره فاست موشن کې او سلو موشن کې بیا تاسو ته زه غږوم. نو راځو فاست موشن کې د هغه سره دا ملګرو پاس موشن نو سلو موشن ورته ګورئ. آزاد بم نه بهیروي ده. کته غني لاس یې ټیکه ده دا کټونه دا چورخې وبسې لازمي لګي. د خنجر بانو سرا بسکې، دغه تورو اوریزو سرا بسکې، دغه تو د خنجر بانو سرا بسکې، دغه تورو اوریزو سرا بسکې، دغه تورو اوریزو سرا بسکې. دا استایش ولا پیس شو.
په خبره باندې پوه شي چې سړی وي په خبره باندې پوه شي خو چې سپی وي د هغو سره به څه کې دغې تورو اوریځو سره به څه کې دا اخیره ہے دا و ملګرو سلو موشن امید کوم ستاسو به خوښه شوي اواز کم بګي صحیح راغلی نه بخښنه غواړو د هغې مقصد دی صرف چې ملګري پې پوه شي او هر ویډیو سره زه ملګرو ته ریکارډینګ کې اواز وکم نو اواز اکثر خراب شي او داسې دا کم ملګري چې غږولي نگار ملنګ چې کم ویلي ده سینګرو نو دا آزاد بم نه ویلي ده اوچت ته لګه او په میلس کې هم چې آزاد ملګري وینا کوي نو دغې ځینې پکار ده ځکه چې اواز کولاو راځي نو دا د هغه ملګري دپاره ایمل خان دپاره ریکارډ شوه امید کوم ستاسو به خوښه شوي راتلونکي ویډیو پورې مال اجازت راکوئ په لوی الله هم سپارم د الله په امان